د مشکلاتو د ختمولو دپاره ربي انی مغلوب فانتصر وظیفه. زموږ عزتمندو، نن درته د مشکلاتو د ختمولو دپاره یو داسې وظیفه درته ښیمه چې دا وظیفه کله تاسو شروع وکړئ ستاسو به تمام مشکلات رب العالمین ختم کړي. تمام بندشونه به دي الله جل جلاله آوار کړي، بند لارې چارې به دي الله جل شانه روانې کړي. هغه وظیفه ده ربي انی مغلوب فانتصر. که یو انسان په ډېر سخت مصیبت کې او په یو ډېر سخت مشکل وخت کې ګیر شوی وي او د هغې نه د خلاصون د هېڅ درک نه لګي، که دغه رونه او دغه خویندې چې د مصیبت په وخت کې ربي انی مغلوب فانتصر، ربي انی مغلوب فانتصر دا وظیفه وکړي، نو الله جل شانه به هغوی ته د مشکلاتو نه نجات ورکړي. څومره رکاوټونه او څومره مشکلات چې هغوی ته وي، نو الله جل شانه به تمام مشکلات او رکاوټونه د هغوی ختم کړي. دین علاوه که چاته په کور کې پریشانی وي یا چاته پرسنل کې پریشانی راغلی وي، یعنی هر قسم پریشانی چې وي، الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره د ستاسو تمام پریشانی ختم کړي. داسې پریشانه او داسې مشکلات دي لکه د غرونو په شان دي، مشکلات داسې وي لکه د غرونو په شان دي، لیکن کله چې تاسو د ربي انی مغلوب فانتصر وظیفه شروع وکړئ، دغه تمام بندشونه، تمام مشکلات او تمام رکاوټونه به دي الله جل شانه آوار کړي. څه نه څه ذریعه ورته رب العالمین جوړه کړي او ستاسو چې دا کم بندش وي، کم آړ وي مخې ته، کم قسم مشکل وي مخې ته، نو هغه مشکل به الله جل جلاله د ستاسو ختم کړي. دا وظیفه درته ښیمه، خو د دې وظیفې نه مخکې یو نصیحت درته کوم چې یاد ساتئ که کله هم په تاسو باندې مشکل وختونه راغلل، په مشکلاتو مصیبتونو کې ګیر شوې یا په پریشانو سره مخته شوې، یعنی تاسو باندې پریشانۍ ډېر راځي، مشکلات د باندې ډېر راځي، مصیبتونه د باندې ډېر راځي، نو زموږ پښتانه په دې حالات کې الله جل شانه نه شکوي او ګیلې کوي چې دا ډېره سخته ګناه ده. د دې نه به موږ او تاسو خپل ځان ساتو، خپل ملګري یاران دوستان به ترې هم ساتو. دا الله جل شانه د بنده امتحان کوي، کله په یو طریقې سره، کله په بله طریقې سره، او چې کله څومره مشکلات په دې بنده باندې د بره طرف نه راځي او بنده په دې باندې صبر کوي، نو الله جل شانه دغه مشکلات د دې بنده ختموي. لیکن دې سره د دې بنده درجې اوچتېږي او دا بنده الله جل شانه ته نږدې کېږي چې څومره پې باندې مشکلات مصیبتونه زیات راځي، نو هغه نه الله جل شانه ته زیات نږدې کېږي. لیکن شرط پکې دا دی چې دا بنده په دې باندې صبر وکړي او د الله جل شانه حمد او ثنا وکړي، یا په دې مشکل وختونو کې الله جل شانه یاد کړي، یا په دې مشکل وختونو کې صرف الله ته آواز وکړي، د الله نه سوا بل چاته آواز ونه کړي. نو راځئ دا وظیفه درته هم په دې کې الله جل جلاله ته آواز کول دي او یو قسم لا امداد غوښتل دي د الله جل شانه نه. ربي انی مغلوب، ای الله زه مغلوبه یم، زه ډېر زیات کمزور یم، فانتصر نو ای الله زما مدد وکړي. دغه معنی د الله زه ډېر زیات کمزور یم، الله زما مدد وکړي. نو دا وظیفه چې تاسو راونیسئ، نو تاسو بیا ګورئ د الله جل شانه امداد ته الله جل شانه به د سره داسې څه امداد وکړي چې د ستاسو به وهم او ګمان کې نه تېرېږي. نو راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېره زیاته اسانه وظیفه ده. وظیفه خو درته یاده ده، ربي انی مغلوب فانتصر. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده که یو انسان په سختو حالاتو، مصیبتونو او آفتونو کې ګیر شي، نو هغه دا وظیفه په ناسته ملاسته ولاړه، یعنې په هر حالت کې دا وظیفه ډېره کوي، ربي انی مغلوب فانتصر. او کم مشکل مصیبت کې ګیري، هغه مشکل او مصیبت ته ځان سره ذهن کې حاضر ساتي. د دې څه خاص تعداد معلوم نه دی، یعنې بې شمېره به دا وظیفه کوئ. دا وظیفه تاسو پابندۍ سره کوئ، انشاءالله چې په لږ وخت کې دننه به ستاسو تمام مشکلات ختم شي، تمام بندشونه به د الله جل شانه آزاد کړي. څونه مصیبتونه کې مبتلا یې، الله جل شانه به هغه تمام مصیبتونه ختم کړي. او که چېرته کې مخې ته څه چې کوم دی هغه رکاوټونه دي، اړ درته مخې ته پروت دی، د دې وظیفې په برکت سره به د الله جل شانه هغه مشکلات، هغه اړ او هغه رکاوټونه ختم کړي. او که چېرته کې د یو ظالم نه تنګ راغلی،
ظالم در باندې ظلم کوي او ته د هغو نه ډېر زیات تنګ راغلی او دا وظیفه شروع وکړې چې څنګه طریقه مې درته وښوده په دغې طریقې سره وکړې الله جل جلاله به د ظالم د ظلم نه هم خلاص کړي. یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازه شته دي، هر څوک د دې وظیفو نه جایز پیدا اخیستی شي.